نکاح دپاره څلور مستحبات دي چې مستحبه دا ده چې دا څلور شیان به سړی پر ځای کوي بیا به څه کوي بیا به نکاح کوي اول دا ده چې نکاح چیرې کوي هغه ښځه به ویني ګورئ پردۍ ښځې ته کتل روا دي نه خو وایي که چیرې تا اراده د نکاح درلوده بیا د دې مخ ته کتل وجود ته دغه چې ظاهره کتل روا دي په دغه نیت چې یاره دا جنکۍ زه څه کوم په نکاح کوم یې بیا ورته کتل روا دي حتی وایي ښه طریقه بیا دا ده چې نن سبا د دغه ځای پښتانه په ده ځای باندې ډېر عار و پیغور کوي چې پردۍ ښځې ته څوک ګوري یا پردۍ لور و خور ته ګوري طریقه دا ده چې داسې به وکړي له دغه طرفه به یوه ښځه ورولېږي ښځه به ورولېږي خپله خور مثلا مور ترور به ورسي هغه جنکۍ به ښه وګوري رنګ و کواره و دا شان به وګوري عمل و کردار به وګوري له هغه طرفه به سړي راسي څوک به وګوري سړی به وګوري دلته دا مستحبه طریقه ده بیا نو په نکاح کې مشکلات نه جوړېږي اول مستحب دا ده چې رؤیت به وي دوم دا نن سبا چې ډېر مشکلات له دغه جوړ دي خو نکاح وکړي ګوري یې نه بیا چې کله سبا راشي بیا وایي بدرنګې ده یا بد اخلاقه ده یا ناشیزه ده یا لسانه ده اتې مشکل سره جوړ شي اتې درز غوبل وي یوه دوم مستحب دا ده چې ښځه به په عمر کې کمه یي په رتبه کې به کمه یي په مال کې به تر تا کمه په چا کې به تر کمه یي اول په عمر کې ته په عمر کې پر مسلې دوم په چا کې به کمه یي په رتبه کې د لوړ شان والا مثلا سیده ده ته عام سړی یې مه یې په نکاح کوه دا د یوه غټ سردار لور ده دوی کورنۍ سرداران دي ته عام سړی یې مه یې په نکاح کوه دریم مال کې به هم تر تا کمه یي ډېره مالداره به هم نه وي که دا درې وایي پکې وي بیا له خاوند څخه غلام جوړوي څوک ځینې جوړوي چې یا یې څه کم زیات وي عمر او بله یې رتبه زیاته وي نسب کې پورته وي په دغه مرتبه کې د سردارانو د کورنۍ او بل په مال کې په ده درو کې به دا تر تا کمه وي او په درو شیانو کې دا دوم مستحب ده دریم مستحب دا ده چې په درو شیانو کې به بیا تر تا څه وي زیاته وي په ښایست کې به تر سړي زیاته وي ځکه چې د دې ښایست زیات وي بیا نو سړی په دې عاشق وي بیا بل طرف ته سوچ نه ځي بیا مشکلات جوړېږي د ده ښایست که د غومره نه یم خو د دې ښایست یوه دوم چې دغه په حلم کې تر ده زیاته وي په چا کې حلم دا صبر و تحمل ته وایي چې دی هر څه خوش که وکړي په چای او په مړۍ باندې دا څه کوي حلم کوي زیاته وي دوه دریم چې دا په ادب کې زیات وي ادب زیات ولري په دغو درو شیانو کې بیا باید زیاته وي چې ادب کې زیات وي بیا نکاح مرغوبه وي که نکاح منفوره وي بیا خو مرغوبه وي که او چې ادب نه په دغو درو شیانو کې بیا مستحبه دا ده چې دا ډېره زیاته وي ښایست یې زیات وي یو او بل یې حلم زیات وي دوه دریم یې ادب زیات وي او څلرم ادب بیا دا ده چې نکاح مستحب بیا دا ده چې نکاح باید په ښکاره ځای کې وشي د نکاح او د زنا څه فرق په نکاح کې هم خاوند او ښځه سره راضي وي که نه وي او په زنا کې هم سره راضي وي خو فرق یې دا وي چې په نکاح کې شاهدان وي لا نکاح الا بشهود نکاح کې شاهدان وي په عام ځای کې وي خلک په خبر وي په زنا کې شاهدان دی له دغې وجې بیا زنا ځینې جوړېږي حتی د امام شافعي صاحب په نسبت باندې نکاح دا ده مستحبه دا ده په جومات کې به تلي زموږ په نسبت باندې دا ضرور نه ده چې په جومات کې تلي خو مستحبه دا ده چې ښکاره به وي شاهدان به وي ایجاب و قبول به وي خلک به ناست وي بیا به نکاح کېږي دا مستحبه ده د دغو مستحباتو سره بیا نکاح مرغوبه وي بیا مشکل نه وي